سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانان ورونو ملګري ډېر وخت نه غوښتنه کوي چې ته په ټیک ټاک کې فعالیت نه کوې. نو دا اصلي زما ټیک ټاک دی. دا وګورئ 480 فالوور لرم چې زه ورته ټک ټوک ویم ټیک ټاک له. نو نوم مې دی باچا کاموال او 2022 یعنې 2022 نه دا مطلب دی چې زما اصلي ټیک ټاک دا دی. او بل مطلب ته دا دی چې مقبوضه افغانستان تر ټکه پورې چې زموږ خاوره ده او اشغال شوې ده، تورخمار نیولې ده، نو په 2022 کې به انشاءالله هغه آزاده او ازادي به انشاءالله اخلو. بل زما په نوم باندې ټیک ټاکونه خلکو جوړ کړي دي، خو غلط فعالیت نه کوي، صحیح فعالیت کوي. زه هېڅ مشکل ورسره نه لرم ځکه چې کوم کار زه کوم هغه کوي. نو زه هیله کوم چې زه ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو نه چې په افغاني خاوره په افغانیت او په پښتو مین خلک وي، نو زما دا ټیک ټاک چې دی دا مخکې شیر کوي او ما سره مرګړي شي. چې څنګه تاسې ما سره په فیسبوکونو کې مرګړي وي، زما ویډیوګان هم شیر کولو، زم حمایت کولم، همداسې تاسې نه غوښتنه زه کومه چې دغه ویډیو او دغه مخکې دا زما دغه ویسې ځکه چې اوس ټول زموږ ځوانان الحمدلله ټیک ټاک ته راغلي. نو زموږ مبارزه چې ده د ځوانانو دپاره ده. انشاءالله زه به داسې تاسو سره انشاءالله داسې ویډیوګانې داسې لایفونه به کوم چې د ځوانانو یووالی، د افغانانو یووالی، د پښتنو د یووالي دپاره به کار کوم. نو هیله کوم د دې دپاره تاسې ما سره مرګړي شي او دا فالوور شي چې زه لایف راځم او د ویډیوګانې کوم او په تاسو ته ذهن سازي انشاءالله چې څه ناسمې زی هغه وکړم. نو د بد ردو کنځلو نه به انشاءالله خپل ځوانان اړو او صحیح لارې ته به جوړو. زموږ ځوانان ډېر بااحساساته او ډېر په وطن مین، ډېر په افغانیت مین، په پښتو مین خلک دي. د خپل ملي بیرغ د رنګه بیرغ سره مینه لري، د لرو برو پښتنو افغانانو سره مینه لري. نو انشاءالله زه هیله کوم چې ما سره مرګړي شي او زما دا ټیک ټاک چې باچا کاموال 2022 چې 480 فالوور لرم دې کې را سره همکاري وکړي او دا مخکې شیر کوي چې زه تاسو سره په لایفونو کې خبرې وکړم، تاسو سره ښایسته ښایسته ویډیوګانې وکړم څنګه چې تاسې ما په سوشل میډیا وانینئ چې د 8 کالو نه زه مبارزه کوم. نو په دغه هیله چې دا ویډیو مخکې شیر کوي او خپل ځوانان ما سره مرګړي شي چې لبیک ویو او د تورخمار نه ازادي وارو. ټول افغانان ټول پښتانه زنده باد وي.